دا خلک ویني دا د نایه کسان دي مدیر د مارکیټو د پیسې غواړي د خلکو نه غریبانو نه پیسو پسې راغلی ده هغه مدیر د مارکیټو ده. علیکم وروره ښه یې بخیر یې؟ وعلیکم السلام. دا څه خبره ده څه شی ده زغال نایه کسان راغلي وو؟ مرور ته ډېره ښه پوښتنه وکړله. دغه زغال دي دا ما اخیستي دي تایمسکن ته لاړو بیا هغه خلک د ریسوف نه راوړي بیا دلته راغللو بیا دا مارکیټ ته بلندمنزل دا جای د ژمي په رارسېدو سره دا کرنتین او بېروزګاري او کار او تر اوسه مې یوه بوجۍ هم نه ده خرڅه کړې. دا سړی له دې نایې نه راځي دا یې درېیمه پیره ده وادي ورېده 5-6 بوجۍ یوه پیره ویوړلې 5-6 بوجۍ بله پیره ویوړې 4 بوجۍ دا اوس ویوړلې دا د تاسې په خپله باندې ولیده. خو خبره دا ده چې اوس پیسې کته پورته مونږ ورته وایي چې مونږ لا یوه بوجۍ هم نه ده خرڅه کړې. نو اوس پیسې د کومې خبرې مونږ تا ته درکړو د څه شی درکړو په کوم قانون یې درکړو په کومه بنا یې درکړو. څو روپۍ مو ورکړې سبا نه رادلې 4-5 دفعې راغلی ده 3-4 پیرې راغله وادي ورېده پیسې دی مطالبه کوي وایي چې پیسې راکوي ولا کوي پرېږدي وادي ورېده او داسې لږ هم نه غواړي کشکې 1000-2000 روپۍ غوښتلی وادي ورېده مونږ به ویلي وو چې زه د 1000-2000 روپۍ واخله دی وایي چې 10,000 روپۍ رانه کړې دا به ته پاره پیره راځي او 10,000 روپۍ به اخلي بل دا خو کفایت نه کوي. نو زه دې ته حیران یم چې رایه مې ورکړې قرباني م کړې قانون لرو اصول لرو اداره لرو مقررات لرو بچي لرو هغه موږ نه ډوډۍ غواړي نفقه غواړي لارې وهو قتل و قتال وکړو څه شی وکړو همدا روزګار د کار دلته چې راسو وروره نه اوس دا 3 واړه قوې دي دولت 3 قوې لري دی اما داسې دی اوس اجرایي قوه خو نه ده کار حساب بارول هم دی کوي بدماشي هم دی کوي لاس هم دی اچي نو ولا حیران دریان یو بس داسې ځای ته تللي وایي چې سوچات د دې وطن د مرګ په سفر روان سوي وایي خوشحاله موټر راول او بار که راول د ما دا 10 بوجۍ زغال ویوړه د دې پیسې اوس ما ته څوک راکوي. بله خبره دا ده وروره چې اوس مونږ ته لاره د حل پکار ده باید د دې د حل لاره ولټوو. داسې اسناد مونږ نه لرو ډیپلوم مونږ نه لرو چې داسې قوي وظیفه واخلو بس بله خواته کومه خواته مخه کو وادي ورېده دا سبا یې 2 روپۍ اخیستې درنه بل وړکی هلک دلته راغلی او 20,000 روپۍ سهار ترې نه اخیستې دي. نو خبره دا ډېر زوی دې و زوی مې وړک برابر زغال یې خرڅ کړي وو وادي ورېده نه هغه زغال یې نه و خرڅ کړي همداسې ورسره وي پیسې یې ترې نه اخیستې دي تللی د ده ذاتي د ګوړې بوجۍ پیدا کړله زه وړه 15-20 بوجۍ د زغال هم ویوړل پیسې دې مو اخیستې علیده اوس دا د بیا راغله نو په لیاز د خدای په لیاز د قرآن هغه طرف او هغه لاره او هغه درک راوکوي چې هغه څه فعل او څه کاري او څه ضروري چې مونږ هماغسې وکړو او که دا خو داسې دا هر وخت همداسې راځي نو مجبوره یو مونږ به ځکه دلته خو د وینې ټولو قیمت نشته مونږ به ځان پرې مړ کړو. دا مدیر د مارکیټو رئیس د نایې رالیږلی ده رئیس د نایې رالیږلی مدیر د مارکیټو اسره کالي او سر سرتور هم قضایه قوه ده هم اجرایه قوه ده هم مقننه قوه ده هم پولیس ده هم شهید ده هم غازي ده هم بدماش ده هم برېتور ده هېڅوک نه رانه دي چې د ده دا پوس پې مات. موږ به د دې خبرو پښتنه د ښاروال صاحب نه وکړو د ښاروال صاحب ته به دا تاسو ویډیو ورسوو چې ښاروال صاحب ته به ووایو چې وروره دغه غله چې تا مقرر کړي دي په نایو کې دغسې راځي مردم ازاري کوي غریب ازاري کوي نو موږ حتما د تا وروره دغه پیام غږ رسوو.